د یو بل چا واتساپ په خپل موبایل کې څنګه ګورو چې دا خبرې د چا سره کوي د سره په کنټیکټ لیست کې څوک دي د دې چیټ په موږ څنګه ګورو یا د کور یو موبایل یو بل چا موبایل موږ غواړو چې په دغه موبایل باندې موږ نظر وساتو د چې څونه هم څه کوي دا موږ ته ټول زموږ په موبایل کې ښکاري دغه واتساپ آنلاین اپلاین هر څه موږ ته ټوټل ښکاري هغه واتساپ چې کوم ارس شیر کوي هغه هم تخکاري دا طریقه موږ څنګه کولی شو په څه طریقه سره کیږي ډېر څه ته وړه او اسانه طریقه در لخایم که اکاونټ هم تر اوسه پورې نه فالو کړی ځان سره فالو کوي ویډیو په پیورلیس بټن باندې لازم کلیک کوئ چې تاسو بیا هم د ویډیو کتلی شئ اوس دلته ما سره سکرین ریکارډینګ ته ګورئ ټوله طریقه به درله زه ښایم سکرین ریکارډینګ خلاص کوم طریقه ډېر څه ته وړه ده او اسانه ده که موږ چې ته وګورو دې لپاره موږ راشو لومبي واتساپ ته واتساپ مې خلاص کو په 3 ډاټس په کلیک کوم دلته به راشم په لینک ډیوایس په کلیک کوم بیا به لینک ډیوایس باندې کلیک کوم دلته کې به داسې کوم خپل فینګر یا پاسورډ چې موږ ورکړی په موبایل به ولګوم دا اوس وګورئ ما ته یو اپشن راغی دلته کې یو کوډ دی زه سینډ کولی شم اوس چې په دې کې کم موبایل مو کنیکټ کوو لکه دا موبایل دی د کم موبایل سره کنیکټ کوم هغه به څنګه کوئ نو دې کوډ کې ټول کمال دی مخکې په ترتیب سره ویډیو ګورئ درته ښایم بیا به تاسو راشئ دغه ځای خو تاسو معلوم کړو نو اوس به زه راشو دلته کې ګوګل کروم به خلاص کړم دلته به راشم اے پی کې ایکس ایل به خلاص کړم دا به سرچ کړم دا مې سرچ کړو لومبي سایټ به راشم په دې به کلیک کړم دا لومبي سایټ نه په دې به کلیک کړم بیا بلته راشم بیا بلته ولیکم واټساپ یا به زه واټس ولیکم او بیا به ډي یو اے ایل ولیکم تاسو پوره واټساپ ولیکئ هم به تاسو راشي دا لومبی ما سره راشي واټس ډول نو په دې به زه کلیک واخلم په دې مې کلیک واخیستو اوس دا ما سره کولاو شي په دې کې به زه دا اپ هم ډاونلوډ کوو نو په دې کې اوس مخکې ترتیب سره ویډیو تاسو تر اخره پورې ګورئ نو بیا تاسو پوه شئ ښکته به راشم دا به زه ډاونلوډ کړم چې ما کله ډاونلوډ کو اوس ما ځان سره اپلیکیشن خلاص کو اوس په دې کې موږ څه کوو موږ چې د چا موبایل د خپل موبایل سره کنیکټ کوو د هغې موبایل به راولو په دقه اوله طریقه مې چې ته وښوده لینک ډیوایس ته لاړ شئ 3 ډاټس ته لاړ شئ په لینک ډیوایس کلیک کوئ تاسو ته کوډ راشي اوس ته زما موبایل نه خپل موبایل به راوالئ په دې کې تاسو دلته کې اوس یو کیو آر کوډ درکړي د هغه موبایل به راوالئ دې ته به ونیسئ د کیو آر کوډ به سکین کړي ډایرکټ به دغې ټول واتساپ تاسو دلته کې خلاص شي طریقه دلته پریکټیکلي هم ښایم ویډیو را سره وګورئ دا ما سره د اپلیکیشن خلاص شو زه په دې اولي لومبي اپشن کلیک کوم ډول اپ اوس دلته کې وګورئ ما سره واتساپ خلاصېږي لږ صبر ورته وکړو چې دا ما سره کولاو شي لومبي ځل دا لږ ټایم اخلي بیا چې تاسو وروسته خلاص کوئ بیا دونه ټایم دا نه غواړي اوس چې کله هم ما دلته کې په دې ډول اپ کلیک وکړل ته ګورئ ما سره یو کوډ راغی دا تاسو سپین کوډ ښکاري کیو آر کوډ زه لږ لږ کوم څه چې خپل کوډ دی نو نشم شیر کولی دا کوډ به تاسو راوالئ او دا خپل موبایل بل چا موبایل به راولئ چا موبایل چې خپل سره کنیکټ کوئ او په خپل موبایل کې د اپ تاسو انسټال کړئ دا په خپل کې او هغه کس موبایل به راولئ خپل موبایل ته ونیسئ دا کوډ به سکین کړئ ډایرکټ به هغې ټول واتساپ تاسو سره ستا په موبایل کې خلاص شي امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چېرته هم چې الله مو تعالی خوشحاله او آباد لره د لوی الله په امان